مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله یو کتاب د تسهیل المواعظ هغه کې یو واقع لیکلی وی یو مولوی صاحب د بسم الله فضائل وی بسم اللہ کے دا فضیلت دا فضیلت دا فضیلت حضور پاک فرمائی وی چی کم ستا دا زلہ دا تلون کاری دا زلہ دا شوق کار او بسم اللہ دی دا غیب پشورو کے ہوئے دا کار با خدای پورا کئی او کدی بسم اللہ و نوی دا کار با نیمگڑی پاتی کے گی بسم اللہ کے دیر برکات تیرون زمان یو دوستو غریب و مالدار شو دومره مالدار شو چې بلا موټر او د گاډو خاون شو او بنگلې مو اغشته او جیدادونه یکدم لاندې را پریوت دا غزمت او جیداد بنگلو نم خلاص موټر نم خلاص او بیا غریب په پردي کور کې مړ شو نو یو ډرایور و سره داغه خاص هغه نم یو ځل تپوس وکړ هلکه دا نیک ته مې ډېر تیز اوچت لاړ مالدار شو یکدم را پریوت غریب شو او د خپل کور نم خلاص شو دا ولې ما ته مولانا صاحب یو ټکي د خولې نه استو پاغې نه څه وی په سواد کې گاڑی واغش 0 میټر شوروم کې بالکل نوې پیسې مو ورکړه وی ما چابي واغشته او د نیکله مې ورکړه چې واله نیکه دا چابي او د خدای نوم ووایه او دا ګاډي سټارټ کا خلک وایي داسې کړه د خدای په نوم سټارټ کا وی ده داسې سترګې بندې کړې وی زه هغه ګاډی علم چې د خدای د نوم نه بغیر سټارټېږي وی مې چې زه لاړې غرق شوې وی چې رالو ملکان کې مې اکسیډنټ وکړ زم خوږ شوم د هغه مخ پې ماتې شوې او ګاډی ټول چوري چوري شو اقر وزن لاندې ته سودونه کې راغې او د گاډو د بنگلو ځمکو نه خلاص شو پردي کور ته لاړو په هغې کې مړ شو د خدای نوم عبدالرحمن بابا نه وی چې الله در سره مل نوی رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهای دا موږ ته خدای ښولی دی د خدای رسول ښولی دی چې کلم یو کار شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم د هغه ذات چې هغه نهایت مهربانه او ډیر رحم کوونکی دی د هغې ذات په نوم مدد کوم او کار شروع کوم ته ګوره چې خدای مدد کوي که نه کوي د خدای نوم کې خو ډېر خیر او برکت دی یو ښځه په لاره روانه او ماشوم بچی دی ورسره زوی دی ورسره په وروڼي کې تړلی شرمخ په حمله وکړه چې شرمخ حمله وکړه دا ویرېده ښځه خو په زړه کچی بس ماشوم ته وغورځېد شرمخ راغی دا بچی په خوله کې ونیو ویې تختم دی چغې کړې یا خدایه زما زوی شرمخ یم ای مخلوقه ای خلقه راشه یا الله یا الله چغې جوړه او ډېر ګران وخت چې ستا ماشوم بچی ستا په مخ کې شرمخ چیر پار کوي او جمدی او وینې ته بیږي او خوري په مور به څه تېرېږي الله دې مسلمان وساتي چې دغه چغه وواله او پرپېدو شو په جڼا شوه او ښځه خو د زړه نه کمزوري دې کې یو شهسوار راغی یو سړی او دې شرمخ ته راورسېد یا په دې شرمخ یو تېله چغه وواله چې وواله بس شرمخ ویرېده بچی وغورځو ماشوم دغه غیبي سړی ورغی هغه بچی یې ترې اوچت کړه د هغه بچی زخمي شوی م نو ځکه هغه ټوکړه کې نیولی بچی یو سندره ویړلی مور له یې ورکړه واله بچی روغ رمټ مور د خوشحالۍ نه په جڼا شوه یا سړیه خدای د سره خو کا ته څوک یې ماله د بچی د زمري د خولې نه راویست روغ سالم ما وی چې د ما بچی به د ما مخکې زمري اوس شلی او چغې به وی وینې به یې سټي او زه خو څه نشم کولی ګورم به ود دا دې څوک کړم ته څوک یې او ته څه وایې وایي زه د خدای فرشته یم زه په اووم اسمان کې ومه چې تا چغه وواله الله وی د دې ښځې مدد له ورشه نور عالم دی فرشتې ډېر زر رارسي او دا ولې دله مدد له خدای راولېږلم دا تا یو ځل ډوډۍ خوړه دې ښځې ته وایي نوړی یې د خولې ته اوچته کړې وه سوالګرې اواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم نو تا سره بل سلو چې خدای د خدای نوم یې واغېست او بل خو نشته دغه یوه نوړی ده نو هلې د خولې نه راوویسته د خدای د نوم په وجه
او سوالګری لري ورکړه. الله وی زما پنوم زما د نوم احترام کړی د نوړې د خلې نه رست د سوالګری لري ورکړی دا اوس بدل هغه بدل خلاصوم د شر مخ د خلې نه بنوړې او باسم او دی له ورکوم. د هارون رشید خزه و زبیده ډیره نیکه خزه ما ته به وایي چې جنازې ټیم پوره شي جنازې وخت پوره شي بیا ما ته وایي هارون رشید خزه زبیده دومره نیکه خزه ده چې حج لبتلا نو وی به چې کم غریبانان دي او حج نه دی کړی خیراتی بوزم په زرګونو خلک به بوتل او په خپل هم د قرآن حافظ او هارون رشید هم د قرآن حافظ او په محل کې چې څومره بابوګان دی او که کلرکان دی او که جاروکش دی دا ټول لپاره مهرت تو چې د قرآن حافظ بی دا قانون یې جوړ کړو چې څوک د قرآن حافظ نی زمونږ محل کې به ډیوټي نه کوي که یو سړی جارو وی چې هم د خدای ته قرآن تلاوت کوي او که سیکرټري دی او بابو دی قلم ډکوي چې هم د خدای د قرآن تلاوت کوي او د مکې مکرمې ته یو نیر روست یو نیر زبیده ورته وایي ډېر خدمت یې کو د نوم احترام نه وکړو پټه دې په سر برابر کړه زه په دې مې وبخلې جنت ته ځه نو بسم الله د هر کار کې وایي ها په دې خدای خوشحالېږي کور ته ننو دی بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله نو بس کې وایي بسم الله ډوډۍ خورې وایي بسم الله چې فارغ شوی الحمدلله کمیس دې واچوي وایي بسم الله چې کله پې شروع کې کور ته ننو دی بسم الله په دې خدای خوشحالېږي نو دی مولانا صاحب د بسم الله فضائل بیانو نو په جوش کې راغی هلکه وایي چې څوک بسم الله وی په دریاب دی ورځي خپه به هم نه لمدېږي یو باندې سین استو په جمع کې هغه استاد جی خدای را سره خشه زه خو په سین راځم او مانګې رانه بلا پیسې اخلي په کشته کې دا خرج دم دی راته خو چې منځ شو چې څنګه ورغی دریاب سین خوا کې ودرېد او بسم الله الرحمن الرحیم په ور روان شو یقین کوه د یو سر نه بل خوا پورې وته خپم لمدنه شو او چې دی بسم الله و چې راځي بسم الله الکه دا اوبو څنګه ډوب نه کا دا اوبو دا ډوبوالی د چا په اختیار کې دی او دا اور ګرموالی د چا اختیار کې دی ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځېد وی سوځو او حضرت موسی علیه السلام او دا هغه قوم ته خدای په اوبو کې لارې پیدا نه کړې هر څه خو د خدای په لاس کې د خدای نوم بس اوس په دریاب ځي او راځي او خپې نه لمدېږي دم یې زده کړ نو مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي وی یو ځل یې د استاد جي له ډوډۍ وکړه ما سره به دی ډېره خره چې دعوت قبل سنت دی چې لاړل د دریاب غاړې له ورسېدل نو ملا صاحب بریکونه ونیول ودرېد ابانډیسي ورته وی مقتدي وی استاد جي راځه که نه وی چېرته وی زما کور خو د سیند نه پورې غاړه دی وی صبر وکړه چې کښتۍ راشي که نه وی په کښتۍ څه کې وی په څه کې به ځو وی هغه بسم الله والا دم وایه راځه که نه وی مونږ غر کې دی استاد جي تا چې جمعې پر ورځ ویلو وی غلش هغه زمونږ خولې نه دي په قلار کې اوس مونږ له کار ګورې دي تا ترین دریاب کې مې غر کې مقتدي ورته وایي چې هلته یو سړی دلته بل څه د په زور دی نیغو بسم الله به ویل ځو جګړه شو اخره کې مقتدي ورته وایي ګوره تا چې دم خولې دی مقصې زم راځم خپه نه لمدېږي او ته یارېږي زه رانه مخکې کېږم راځه که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه نو ډېره ښه نو مقتدي ته مخکې شو د ملا صاحب لاس یې ونیو اخو د مخکې نه بلدو وی بسم الله الرحمن الرحیم چف او پې روان شو او پې نیغ ځي او استاد یې ورپسې ځي خو خپې یې ځي راځي چې خدای خیر پکې واچوي دا ولې رونو مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي وی چې چا دم خولی دی د هغه یقین کمزوری دی نه شیړه نه شي کولی چې چا زده کړی دی یقین مضبوط دی پې نیغ روان دی نو روحاني اسباب کلکه عقیده او مضبوط یقین غواړي بل مثال به هم درکم زمونږ په دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات ورته وایي ټول پکې د حضور پاک درود شریف نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل درود شریف کې لیکلی دي چې دا مې ولې دا کتاب ولیکم
دا ملا صاحب وی دا یو ځل په لاره روانم، لار رانه خطا شو، په یو ځنګل ورنم. وی ځنګل پکې تلم تلم تږي شم، وی قریب وم چې د تندې د لاسه مړ وی. یا خدای اوبه نشته دا به څه کېږي؟ وی ناګانه منډې ترلی وم، یو کوی مې صحیح کړ. چې ورغلم د کوی په غاړه ودرېدم، نو اوبه خو پکې شته خو برقه نشته. یا خدای اوس ښکته زه کوزېدی نشم، برقه نشته، دا به څه کېږي؟ وی یو ماشومه جینۍ وه ویل کې هغې ګډه چیلی سره وله، شپونکی وه، پوټینی. راله ما ته وی کاکاجي ولې؟ ما ورته وی بچي اوبه نشته تږې یم. وی دې کوی کې خو شته. ما یې بچي کوی کې خو ما ته هم ښکاري برقه نشته. وی دله راوباسم؟ ما یې کدې راوویستل. وی هغه ماشومه راله او د کوی په غاړه ودرېده. مې دې سره به برقه یې نه وی ټکي وی چوف یې کړی. وی اوبه راوچتېږي راوچتېږي د کوی سر نه راورسېده. څکه کاکاجي اوبه؟ وی په لپو لپو مې وڅکلې. وی موړ شم وی او وی بیا څه ټکي وی چوف یې کړه، اوبه بیا ویخله لاړه. ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه چې بچې انسان یې که پیری یې، دا دې څه وکړل؟ وی زه خو انسان یم، د انسان لور یم، دا دې څه چل وکړه؟ اوبه سر ته راغلې او بیا لاړې. وی دا خو مې د استاد جي نه یو ټکی اورېدلی دی، او چې زما ساجد یې هغه ویم خدای مې کار کوي. څه ټکی دی؟ هغه یو ځل استاد جي وی چې څوک درود شریف وایي او ساجد یې خدای به وله پوره کوي. نو چې زما ساجد یې درود شریف ویم خدای پوره کوي. دا مې درود شریف ووی او به سر لراله اجت پوره شو، بیا مې وی بیا ویخله لاړې. اوس مونږ څومره درود شریف وایو؟ وایه مونږ له پې چې توبه د کوي نه سر لرالی نه، دا ولې رو د هغې کلک یقین و د دې ماشوم چې مضبوط عقیده او کلک یقین مضبوط. قسم دی دا اسباب خو د خدای په لاس کې دي. نو روحاني اسباب کلک یقین غواړي او مضبوط عقیده غواړي کلکه. نو د پیغمبر خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. که ستا کلک یقین او مضبوط عقیده وه، لوله سورت فاتحه بالکل به دې مور جوړېږي. او سوره یاسین سار وایه خدای به دې اجر پوره کوي. زه خو نه یم، دا خو حضور پاک فرمایه. او سورت واقعه ماښام وایه خدای به دې فقر ختمه. نو دا د خدای ډېر لوی احسان دی او د خدای کرم دی چې موږ له خدای داسې عظیم نعمت راکړه د قرآن شریف په شکل کې. خدای پاک دې زمونږ او ستاسو نصیب وګرځولي. دا ماشومان بچي چا چې په ناظره قرآن شریف زده او دا شپږ بچي چې حافظان شو، قسم دی نن به ستاسو په دې کلي کې د خدای د فرشتو د خوشحالۍ انتها نشته. نن الله دومره خوشحاله دی، دومره خوشحاله چې مونږ ته ښکاري نه. نن د خدای فرشتې خوشحاله دي. ولې؟ 28 کورونو ته د قرآن رڼا ورسېده. دا قاري صاحب دی، دا څومره نیکان خلک دی، خدای ته څومره خیر رسوي.